د قانوني چارو ماهرین وايي پاکستان د بشري او سیاسي حقوقو د نړیوالو لوزنامو لاندې پابند دی چې د پناه غوښتونکو کډوالو د حقوقو حفاظت باوري کړي. نړیوالې ادارې وايي د پاکستان د ویستل شو افغان کډوالو شمار د 4 لکونه اوښتی دی. پاکستان کې د ریپورتونو تر مخه دلته ګڼ شمېر بهاریان، روهینګیان، یو شمېر کشمیریان او نور وګړي هم اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري خو په نښه یوازې افغانان دي. د کورنو چارو پخوانی نگران وزیر سرفراز بگتی نه وپوښتل شول چې آیا د افغانانو پرته نور غیر ملکیان هم ویستل شوي دي. هغه ویل چونکې پاکستان کې په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو لویه شمیره د افغان کډوالو ده نو ځکه افغانان ویستل کیږي او دا دریځ هم تکرار کړو چې د غیر قانوني بهر ملکیانو د ایستلو حکومتي تګلاره یوازې د افغان وګړو لپاره نه ده. حکومت یو غور مسلمانانو ته هم د وتلو لپاره 6 میاشتې وخت ورکړی کم چې د چین د سینکیانګ سیمې نه کډه شوی دي. قانون پوهان وايي د پاکستان شهریت ترلاسه کولو لپاره 3 قوانین دي چې نیچرلایزیشن اکټ، د کال 1951 سټیزن اکټ او د کال 1955 فارن اکټ لاندې کیږي. یو کس دلته پیدا شي سټیزنشپ اکټ دا وایي چې هغه وته شهریت ورکړي. دویمه دا وایي چې دغه مور پر دلته پیدا شي او دلته راغلی هغه ته شهریت ورکړی شي نو دته هم دغه شهریت ملويږي. دریمه طریقه دا وایي سیکشن 10 د سټیزنشپ اکټ 1951 چې کله یو ښځه یو پاکستانی سړي سره واده وکړي نو د سیکشن 10 لاندې دا د هغې رایټ دی چې هغې ته به د هغه پاکستان سټیزنشپ ملاویږي. مسله دلته دا ده چې هغې چې کوم قانون دی سټیزنشپ اکټ یا زمونږ نیچرلایزیشن اکټ دی یا ایون د نادره چې کوم آرډیننس دی 2000 هغې کې دی له هغه شان چې کوم رایټ ورکړي شوي دي پریکټیکلی نه ورکړي کېږي. د پاکستان نگران حکومت د 13 اکتوبر میاشت کې دلته میشت ټولو غیر قانوني بهر ملکیانو ته تر نومبر د لومړۍ نیټې پورې په خوښه د وتو امر کړی وو او د پاکستان په دې پریکړه نه یوازې په افغانستان کې واکمن طالبانو بلکې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو ادارو هم سختې نیوکې کړې دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر وايي د غیر قانوني افغان وګړو د هیواد امنیت او اقتصاد ته خطر دی. سرفراز بگتی تور پورې کړی چې په هیواد کې شوو 40 ځانمرګي بریدونو کې په 1400 کې افغان وګړي ککړ وو خو افغان طالبان وايي ثبوت دی راکړي غني د پاکستان د خپل ناکامو ذمہواری په منګ نه راځي. قانوني ماهرین وايي بهشکه چې د غیر قانوني بهر ملکیانو ایستلو د پاکستان تګلاره به د ټولو خلاف وي خو لیدل کېږي چې د دې زیات ښکار کېدونکي افغان وګړي دي. زموږ د آئین تر ګردو غټه خبره په آرټیکل 4 تحت د آئین تحفظ یا سکم هم قوانین دي چاہے هغه د سټیزنشپ قوانین سو یا کرمنل لا سکم دي هغه تحفظ صرف هغه خلکو ته نه ورکوي کوم چې د پاکستان باشندگان دي کوم چې د پاکستان سټیزنز دي. آرټیکل 4 ډیر واضح طریقې سره دا خبره کوي چې کوم سړی د پاکستان په جغرافیایي حدود کې دی ایٹ اینی ګیون ټایم هغه سړی په تبه د آئین او د قانون تحفظ ورملاوي شي. ماهرین وايي پاکستان چې په کومه بې ترتیبه طریقه افغان کډوال د هیواد د شړي دا نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه ده بلکې د نړیوال کنونشنز هم خلاف ورزي ده. انټرنیشنل ریفیوجیز کنونشن چې کوم دی دا دغه نه پس جوړ شوی یونیورسل ډیکلیریشن اف هیومن رایټس هغې لاندې بیا یو کنونشن نور جوړ شول د سیول اینډ پولیټیکل رایټس لپاره. هغې پاکستان آلدو سیګنیټري دی خو پریکټیکلی په هغه شیزونو باندې هغه چې کوم رولز دي یا کنونشنز دي یا ټریټیز دي هغه شان عمل نکړي. په کال 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی وو چې د هغه حکومت به په پاکستان کې زیږیدلو افغان وګړو ته د شهریت حق ورکوي ولې د نوموړي په دغه حیرانونکي بیان عمل ونه شو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.